درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې جوړ روغ صحتمند به یاست. ښه راغلاست د 12 ټولګي و 9 لوست. نن لوست به زموږ او ستاسې د بیولوژي مضمون اخرنی لوست اوسي. کوشش وکړئ چې په دقت سره غوږ ونیسئ او هر څه چې ویل کېږي خپل د ځان سره یې نوټ کړئ. نننۍ موضوع مو د چاپیریال ککړتیا او ستونزې دي چې د هغو د دغه فصل لومړنی لوست چې موږ او تاسې ولوستی. نن یې موږ د دغه کوم فصل چې دی د دغه څپرکي پاته موضوعات تر بحث لاندې نیسو. زموږ نننۍ موضوع د 188 صفحې څخه تر 184 صفحې پورې دوام کوي. تاسو خپل په موضوع باندې پیل کوو. څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو؟ که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسې په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولی شو هوا د ککړتیا څخه وساتو. تر ټولو مهم تاسو ته په کتاب کې هم ځینې نقاط لیکل شوي دي. د هغو سره په شمول ځینې نور نقاط هم زه تاسو ته یادوم چې هغه تاسې باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی واوسي. لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته سي. یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی وسي. په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه، ځکه د دې کم سوځېده کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموسفیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بېنظمیانو د رامنځته کېدلو لامل کېږي. همدارنګه ځینې زاړه عراده چې دي لکه ځینې موټرسایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه سوي واوسي، د هغو دود چې دی هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کېدلی سي. دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کېږي. همدارنګه دغه نقلیه وسایط چې دي یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره هم د حیواناتو لپاره او هم د نباتاتو لپاره تاواني کېدلی سي. او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی سي د بایسکلونو څخه استفاده وکړي یا هم د هغه ملي بسونه چې په عمومي ډول سره یې د هغو څخه استفاده وکړي تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی واوسي چې د ماشینالاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کېږي. همدارنګه تر هر څونه چې کوشش کولی سي د اوبو، باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړي او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل سي. او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل دي، یعنې د ونو کښېنول دي، د نباتاتو کښېنول دي چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کم هوا چې ده هوا چې ککړه ده د هغه کم فیصدي چې د هغه موږ او تاسې راکمه کړو. او پاته دې نه وي باید د دې دپاره چې چاپېریال هوا ککړه نه سي د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسي او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل سي چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی اوسي. د هغه وروسته موږ او تاسې راځو ثانوي عمده ککړونکي پېژنو. ثانوي عمده ککړونکي چې دي هغه ککړونکي دي چې په مستقیم ډول نه بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کېږي او دا مواد چې دي عموما د لومړنیو ککړونکو له امله جوړیږي. ثانوي ککړونکي چې دي مختلف ډولونه دي چې یو چې دی خپله اوزون دی چې د لمر د رڼا، نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي. همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسې لوستلي وه، کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو، اکسیجن او نورو کیمیاوي مواد سره تعامل کوي سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي چې دغه چې دی دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي او د چاپېریال یا د اوزون د طبقې د مختلفو ناروغیو
ناروغي لامل ګرځي. او د خاورې زهرجن کول، د اوبو ککړتیا، د ودانیو تخریب لامل ګرځي. یعنې یوازې دا نه چې د انسانانو دپاره بلکې د حیواناتو او نباتاتو دپاره دوی مختلفو مشکلاتو لامل ګرځي. او بل چې دی فوتوکیمیاوي سمګ دی چې هغه د لمر د وړانګو، نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بيدي د سترګو سوځېدل، تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي. او دغه همدارنګه ایستایل نایتریټس دی چې دوی چې بيدي د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بيدي د نباتاتو، انسانانو او حیواناتو لپاره یعنې د درو سرو لپاره ډېر زیانمن کېدلی سي. او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي چې دوی د غازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي چې دوی خپله کوچني ذرات چې د ساه اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر څه کېږي ورسره زیاتیږي. نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دی المونیم هم دی چې دوی هم دغه ککړونکي چې دی بې شمېر ناروغیانې هم نباتاتو ته، هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته چې کوي د هغه لامل کېږي، د دوی د ناروغۍ لامل کېږي چې دوی چې دی مثال د ایونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی. نو له دې کبله موږ او تاسې باید د المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال د دوی د کمښت یعنې د دوی د اندازې د راکمولو سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوشش وکړو چې د دوی اندازه راکمه کړو. ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسې د استوګنې د چاپیریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولی سو د دې په خاطر چې موږ او تاسې وکولی سو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو. نو د دې دپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو تر څو د هوا د ککړتیا څخه، د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره ګټه مثال پاک ساتلی اوسي چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو دپاره بلکې د حیواناتو، نباتاتو یعنې د ټولو دپاره ډېر ضروري دي. دغه کم قوانین که چیرې موږ په نظر کې ونیسو موږ کولی شو چې خپل چاپیریال په ډېر ښه ډول سره وساتو. لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي، یعنې د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي تر څو خپل چاپیریال استوګنې ځای په پاک ساتلی اوسي. بل چې دی د ککړتیا کموالی دی، یعنې موږ کولی سو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مو راکمه کړې اوسي. همدارنګه کم شیان چې موږ کولی سو بیا ځلې استفاده کړو د دې پر ځای چې په سیندونو، جهیلونو، ځنګلونو او سمندرونو کې واچو کولی سو د هغه په بیا ځلې استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړې واوسي. او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته خپل اقتصاد دپاره هم څه کېدلی مفید کېدلی سي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دي هغه دپاره باید موږ دغه کم حشره وژونکي درمل چې دي چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسې وویله چې دوی چې دي د خاورې دپاره دغه رقم د چاپیریال دپاره ډېر زیانمن کېدلی سي. نو یوازې هغه حشرې چې د نباتاتو دپاره ډېرې زیانمنې دي یوازې د هغو درمل څخه استفاده وکړو، د ډېر زیات استفادې څخه باید مخنیوی وسي. همدارنګه د هابیټایټ ساتنه باید هابیټایټ چې دی خپله د هغه ځای څخه عبارت دی چې موږ او تاسې هلته ژوند کوو، یعنې ژوندي موجودات په هغه کې اوسیږي. یعنې موږ کولی سو چې مثال دغه ځنګلونه چې دي درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو. یعنې ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درختې عره کړو ایستی کړو هغونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې ده لوړه سي. او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان ورڅخه ګټه اخلي هغو څخه باید په ډېره زیاته اندازه سره استفاده وسي. او بل عامه پوهاوی لکه څنګه چې موږ وویله هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته
ورته باید ورکړل سي او کوم قوانین چې دي هغه باید ورته وښول سي چې پر هغه باندې دوی مخ ته ولاړ سي. همدارنګه موږ کولی سو چې دغه اضافي مواد چې دي هغوی د دې پر ځای چې موږ واچوو بیا ځلې استفاده ورڅخه وکړو یا هم په کڅوړو کې یا په هغه کوم مسؤون ځای چې ورته ټاکل سوی دی په هغه ځای ته یوسو تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسي. همدارنګه د فوسیلي مواد لکه د ډبرو سکاره دي، نفتي مواد دي، د دوی د استفاده باید راکمه کړل سي او تر کومه حده چې کول سي باید هیڅ استفاده نه سي. د هغه پر ځای موږ کولی سو چې د لمر انرژي، د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړه نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسیږو دغه د ناروغیو فیصدي چې ده هغه په دې ډول سره راکم کړو. دا وه د چاپیریال ساتنه. هیله لرم چې تاسې به دغه کوم نقاط چې د ځان سره نوټ کړي اوسئ، همدارنګه ستاسې په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولی شو خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلې دوران دی. بیا ځلې دوران چې دی د ضایع خپله څه ته ویل کېږي. بیا ځلې دوران چې دی د ضایع سویو موادو راټولولو، پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نویو محصولاتو په جوړولو کې وکارول سي. او دغه پروسه چې ده د طبیعي منابعو ساتنې، د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډیر مهمه ده. د بیا ځلې دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې دي د طبیعي منابعو په دې کې موږ کولی شو چې د طبیعي منابعو ساتنه وکړو. مثال د خبرې د لرګیو، اوبو، فلزاتو او فوسیلي سون توکو اړتیا کمه کړو. همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوی پکښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول سوي کاغذونه چې دي د نوي ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي. همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنې د نویو موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلې دوران پروسه چې ده لږه انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 95% انرژي څه کېږي سپمیږي. همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي، د هوا د اوبو ککړتیا کمیږي، اقتصادي وده یعنې د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو پر ځای د ارزانه بیا کارول شویو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډیره زیاته اندازه لري. د بیا ځلې دوران ډولونه څه چې دي یعنې د موږ په کومو ډولونو سره بیا ځلې دوران کولی سو یا ریسایکلینګ کولی سو. مثال د فلزاتو بیا کارونه چې ده لکه المونیم، اوسپنه، مس او نور او د نوي فولاد تولید لپاره دوی څه کېدلی سي بیا کارېدلی سي دغه کوم شیان چې دي. بل چې دي د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو، خوراکي کانټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نوو پلاستیکي محصولاتو جوړولو ته بیرته موږ څه شي کوي د دې په واسطه ورګرځېدلی سو. بل چې دی د کاغذ بیا کارونه ده. د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو، اخبارونو او کارتونو بیا کارول. د دې تاسې به ډېر ویډیوګانې هم لیدلي اوسئ، خپل په روزانه ژوند کې شاید عملي کړي مو هم واوسي چې د دغه نوي کاغذ تولید ته څه کېږي. مثال د موږ کله اضافي کاغذ راسي موږ په مختلفو لارو هغه بیا ځلې کارولی سو چې د نوي کاغذ تولید اړتیا څه کېږي راکمیږي. همدارنګه د شیشې بیا ځلې استفاده، د عضوي موادو بیا کارونه ده. دا ټوله هغه شیان دي چې موږ کولی سو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلې کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي سره مثال ډېره فیصدي سره موږ مرسته کړې اوسي چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه، راځو د ننني درس و اخرنۍ موضوع ته د نوو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده. د نوو ساتنه چې ده د نباتاتو، حیواناتو او نورو ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه چې مثلا دوی ژوند چاپیریال چې کو ساتنه وکړو او دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډېره ضروري ده. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څېر 3 پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي. دویمه پوښتنه ده بیا ځلې دوران څخه مطلب څه شی دی او اخرنۍ پوښتنه ده د نوو ساتنه واضح کړي. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستي او خپل ځان سره مو نوټ کړي واوسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.